پروګرامینګ فنډامنټلز دوهم ویډیو ده او دوهم درس دی. په دې ویډیو کې به موږ په لیست یا په ایرې باندې کار کوو. نو زه راځم لومړی لیکم چې what is list or arrays. صحیح شو. لیست ورته په نورو لنګویج کې وایي او همدارنګه arrays چې په جاوا سکرپټ کې ورته وایي. دواړو معنا یوه ده. نو اوس راځم د دې ډیفینیشن ته. لیست یا array چې دا موږ سره یو سپیشل ویریبل دی چې په دې کې موږ کولی شو چې ملټیپل ویلیوز دا سټور کړو. په تیر لیکچر کې موږ په ویریبل باندې کار کوو، همدارنګه د دې ځینې برخو باندې موږ تیوري لوستې وه. اوس راځو په arrays باندې کار کوو. نو لومړی به زه دلته راشم او یو فایل به جوړ کړم د لیست په نوم باندې list.js. لیست باندې کار کوو. نو لومړی به راشم دلته یو کمنټ به واچوم، ورته به ولیکم چې لیست چې دی دا موږ سره یو سپیشل ویریبل دی. ښه دلته ما ولیکه چې لیست چې دی موږ سره یا array چې دی موږ سره یو سپیشل ویریبل دی، کوم چې موږ ملټیپل ویلیوز چې دی دا سټور کولی شو. ملټیپل ویلیوز نه مطلب څه دی؟ لکه زه دلته راځم ولیکم چې let a is equal to less. صحیح شو. نو ما یو انټیجر ویریبل جوړ کړم. داسې راځم let b is equal to 20. صحیح ده. همداسې راځم let c is equal to 30. نو دا ما سره ګوره ملټیپل ویلیوز شو. صحیح ده. نو که زه دا په یو ویریبل کې واچوم نو څنګه به یې اچوم دا درې واړه؟ نو زه راځم array جوړوم یا لیست جوړوم. صحیح ده. نو سره کوم جوړوم؟ فرضاً زه دلته راځم وار لیکم. وار چې دا موږ سره هم ډیټا ټایپ دی، let هم ډیټا ټایپ دی، const هم ډیټا ټایپ دی. په دې باندې بیا آینده کې موږ د دې ډیټا ټایپس باندې خبرې وکړو. دلته ورته لیکم چې my list. نو موږ چې لیست معرفي کوو ګوره ویریبل نوم به ولیکو. صحیح شو. دا به ډیټا ټایپ شي، دا به نوم شي او د دې نه وروسته به موږ داسې قوسونه واچو. برکت چې تاسو واچو په دې ځای کې تاسو هوبهو لکه دلته چې تاسو a ته لس ور واچو دی ویریبل ته، همدارنګه b ته شل ور واچو. تاسو کولی شئ دلته په اسانه ډول باندې داسې ولیکئ چې لس شل دېرش. صحیح شو. نو دا تاسو سره چې جوړ شو یو لیست جوړ شو. دا موږ سره لیست دی. لیست چې دی ګوره ملټیپل ویلیوز موږ په دې کې سټور کولی شو. صحیح ده. نو یو ویریبل به سپیشل ویریبل چې په دې کې موږ ملټیپل ویلیوز ذخیره کولی شو. نو دې ویلیوز لیکلو ته بیا ضرورت نشته دی. صحیح ده. زه راځم دا کنسول کوم چې تر څو معلومات وشي چې موږ سره دا سره کوم ښکاري. console.log او په دې ځای کې زه ورته لیکم چې my list. صحیح. نو دا چې زه سیو کم دې نه وروسته راشم او دلته د خپل پروګرام رن کم. نو موږ پروګرام څخه رن کوو نوډ. اوس چې دی مخکې variables.js لیکه، اوس چې دی زموږ د فایل نوم بدل شوی دی list.js دی. صحیح ده. نو موږ راشو list.js په ولو. دا چې زه کله انټر کړم نو تاسو ته ښکاري لس شل دېرش تاسو سره راښکاره شو. صحیح. که تاسو دا لرې کوئ په دې شکل باندې او بیا دا رن کوئ نو اوس وګورئ تاسو سره بیا هم لس شل دېرش راښکاره شي. نو بیا وایم چې دا یو سپیشل ویریبل دی موږ سره، په دې کې چې موږ ملټیپل ویلیوز دی دا ذخیره کولی شو. مهمه خبره دا ده چې په دې کې په ایریز کې چې دی یا په لیست کې چې دی د دې سٹارټ به موږ سره د صفر نه. صحیح ده. د دې سٹارټ به موږ سره د صفر نه، لکه موږ د شنو شو چې دا یو شو دا دوه شو دا درې شو. نو موږ به څه وایو؟ صفر یو دوه. فار ایگزامپل زه غواړم چې همدې لیست کې اول نمبر دا لس په کتره واخلم. نو سره کوم راخلم؟ دلته به زه راشم او ورته به ولیکم چې ماته چې راوخله صفر. نو ځکه دا سیو کوم. صحیح شو. یعنی په دې لیست کې دا صفر انډیکس دې ته انډیکس وایي. صحیح ده. دا انډیکس راوخله ویلیو ما سره لس ده. موږ د څه کولای شو دلته لس ولیکو. صحیح ده. دا غلط ده. صحیح شو. نو انډیکس به موږ سره صفر نه سٹارټ کیږي. که موږ یو ولیکو یو مطلب دا دی چې دا دویمه ویلیو چې شل ده دا ماته راوخله. ول په دا لس راخلم. نو چې لس راخلم زه راځم د خپل پروګرام بیا رن کوم. تاسو ښکاري چې لس ویلیو ما سره راغله. اوس که فرضاً زه ورته ووایم چې ما سره دوه راوخله او زه د خپل پروګرام بیا رن کړم نو تاسو ښکاري چې دوه کې ما سره څو ده؟ دېرش ده. صحیح شو. شل یې پرېښوده ځکه شل موږ سره یو ده. په دې خاطر باندې چې ارې یا لیست دی دا موږ سره د صفر نه سٹارټ کیږي یا د دې انډیکس دی موږ سره صفر دی. صحیح ده. تاسو ښکاري چې ما اوس یو ور پاس کړی دی، یعنی انډیکس مې یو ور پاس کړی، مطلب دا دی چې دا شل دی ما سره. او په دې ځای کې ورته لیکم چې ما سره فروټس په نوم باندې یو لیست جوړ کړم. په فروټس کې ګوره زه نمبر کې چې دی ما کوټس نه اچوم. صحیح ده. دا یو شی تاسو باید ته متوجه اوسئ چې نمبر موږ سره په سټرینګ یا کوټس کې نه راځي. دلته لیکم چې اپل، دې ځای کې زه لیکم اورنج او دې ځای کې زه لیکم بنانا. صحیح شو. دا یو لیست ما ځان سره جوړ کړ د سټرینګز. اوس زه غواړم چې په دې کې فروټس وښیم. نو سره کوم راښیم؟ console.log او په دې کې سمپل فروټس لیست تاسو ور واچوئ. ګوره دا فروټ لیست دی ما سره. صحیح. یا ویریبل دی ما سره. صحیح شو. نو دا چې زه ور واچوم دا خپل پروګرام رن کړم په دې لیست کې به ما سره شل راشي. صحیح شو. ځکه انډیکس دوه شو. انډیکس دلته یو مطلب دوه دی. صحیح ده. ځکه ایرې سٹارټ دی دا د صفر نه شروع کی او په دې کې به ما سره ټول اپلز وښي. نو زه دا پروګرام رن کوم نو تاسو ښکاري چې په اولینی کنسول کې ما سره دلته شل راغله او په دوهم کنسول کې چې دلته ما دا لیست دا وکړ نو دلته ما سره ټول فروټس راغله. فار ایگزامپل زه غواړم چې ټول فروټس وښیم نو دا کنسول شو. اوس زه غواړم چې اول فروټ وښیم نو ګوره سیم ټو سیم هماغسې چې دلته موږ شل ښوده یا لس هم ښوده نو هماغسې طریقه هم دلته کوم. صحیح ده. دلته زه راځم کنسول لیکم log fruits. صحیح شو. دلته زیرو لیکم. ګوره اوس چې زه دا رن کړم نو ما سره به اول ټول لیست وښی د اپل بنانا اورنج. صحیح شو. بیا به ماته چې وښی اخره کې اپل وښی. که تاسو دلته راشئ او ورته ووایئ چې ماته انډیکس یو وښایه. صحیح ده. نو په انډیکس یو کې ما سره چې دی فروټس یو. صحیح شو. په دې کې ما سره اورنج دی. نو اول به اپل خی بیا به اورنج خی. صحیح ده. تاسو وګورئ اول اپل وښوده بیا اورنج وښوده. صحیح ده. نو که زه دلته راشم ساده دا کنسول هم کمنټ کړم
او همدارنګه دا کنسول هم کمنټ کوم بشي. صحیح ده. اوس بدل راشو دا به کلیر کو او دې ځکه به تاسو ته په اسانه ډول باندې دا ښکاري. نو ګوره انډیکس د دې صفر چې ما ور پاس کړ نو یې په دې وښوده. ما تاسو ته مخکې ویلې چې ارې یا لیست دی موږ سره د دې انډیکس سٹارټ چې د صفر نه دی. داسې نشو ویلې چې دا یو شو دا دوه شو دا درې شو. صحیح ده. موږ به وایو صفر یو دوه. صحیح ده. که زه دلته راشم اوس کنسول ډاټ لاګ فروټس او په دې کې زه دوه ور پاس کړم نو ما سره به څه ښیي بنانا به هم ښیي. صحیح ده. نو تاسو ته ښکاري بنانا هم راغله. که په همدې شکل باندې زه راشم او دلته کنسول ډاټ لاګ فروټس او په دې کې زه درې ور پاس کړم نو څه به وشي ځکه درې دلته ویلیو ما سره نشته ده. صحیح ده. نو چې دا ویلیو ما سره په دې ویریبل کې ذخیره نه ده نو دا به ما ته څه ښیي ډیفاین. زه درې ور پاس کړم نو درې مطلب دا شو چې دا به ما سره انډیفاینډ ویریبل ښیي. صحیح ده. یا انډیفاینډ ویلیو به ما ته ښیي چې دا ویلیو ما سره په سیستم کې موجوده نه ده. بل خبره دا ده چې موږ غواړو د دې خپل لیست د دې لیست صحیح ده لینث معلوم کو اندازې معلومه کو چې دې کې څومره ویلیو موږ سره دي. زه به دلته راشم او دې ته ولیکم چې لینث اف لیست. صحیح ده. نو دا موږ څنګه معلومو دلته به راشو کنسول به ولیکو ډاټ لاګ او په دې کې به ورته ولیکو چې فروټس ډاټ لینث. صحیح شو. لینث موږ سره یو پراپرټي ده یا فنکشن ده نو دا به موږ سره اوس څه شی ښیي ډی به ښیي. صحیح ده. زه به راشم دا به کمنټ کړم اوس دلته زه کلیر کوم نو د دې جواب به ما سره څه شي درې. صحیح شو. ولې درې ځکه درې ویلیو دلته موږ سره موجوده دي. صحیح شو. که زه دلته راشم او دې ځای کې ورته ولیکم چې فرضاً پیچ. صحیح ده. نو اوس ګورئ دا به ما سره څلور ښیي د دې ویلیو. که زه دا رن کړم نو تاسو ته ښکاري څلور شو ځکه اپل یو شو اورنج دوه درې څلور. صحیح. ایرې موږ سره څومره لینث لري یعنې څو ویلیو دې کې ذخیره دي په دې یو ویریبل کې. اوس به راشو میکس ایرې به ولیکو. صحیح ده. دلته به زه ولیکم چې میکس ایرې یا لیست. نو دلته به زه راشم لیټ دې ته به نوم ورکړم میکسډ ایرې. صحیح شو. او په دې کې به زه ورته ولیکم چې یو بیا به دې کې زه ورته ولیکم چې هیلو یعنې میکس ایرې نه مطلب دا دی چې هم د نمبر پکې هم د پکې سټرینګ هم د پکې بولیان هم د پکې فلوټ ویلیو موجوده وي. صحیح ده. که چېرته تاسې بولیان فلوټ او همدارنګه انټیجر باندې نه پوهېږئ نو لومړي درس ته مراجعه وکړئ هلته به تاسې پوه شئ. نو دا یو لیست ما ځان سره جوړ کړ دا به اوس ما ته څه رقم کنسول راکوي نو تاسې ته ښکاري اوس کنسول ډاټ لاګ او دلته زه ورته لیکم میکسډ ایرې. صحیح شو. دا یې زه سیف کړم نو دلته زه راځم دا کلیر کوم او دلته د خپل پروګرام بیا رن کوم نو تاسو ته ښکاري چې لیست یې تاسو ته وښوده. په لیست کې چې موږ سره نمبر هم شته سټرینګ ویلیو هم شته هیلو همدارنګه بولیان ویلیو هم شته او فلوټ ویلیو هم موږ سره موجوده ده. اوس د دې نه وروسته زه راځم په دې ایرې لیست کې چې موږ موډیفیکیشن کوو. صحیح ده. نو زه به راشم دا ایرې لیست چې دا به زه دې ځای نه کاپي کړم او دلته به دا پیسټ کړم. نو موږ به څنګه موډیفیکیشن کوو په ایرې کې نو زه دلته راځم او ورته لیکم چې مای لیست. صحیح ده. او په دې کې زه ورته وایم چې دغه شلو په ځای باندې ماته 50 وښایه نو زه به څنګه کوم یو به ولیکم. صحیح شو. د دې انډیکس یعنی د دې ویریبل کې د سپیشل ویریبل کې یا لیست کې ما سره دا شل تر واخله دې ته مساوي کسو 50. صحیح ده. او د دې نه وروسته زه ورته وایم چې کنسول ډاټ لاګ مای لیست دا زه سیف کوم اوس دا پروګرام زه رن کوم نو تاسو ته به ښکاري چې د شلو په ځای باندې به څه شي ما سره 50 راشي. صحیح ده. ګوره لس 50 30 نو دې ته موږ موډیفیکیشن وایو یا موډیفاینګ وایو. صحیح ده. نو ما چې وکړه د شلو په ځای باندې ما 50 ویلیو د خپل لیست ته ور پاس کړه او دلته مې کنسول کړه. اوس به راشو په بل درس باندې به خبره وکړو چې موږ څنګه کولی شو چې خپل لیست ته یو ویلیو ور پاس کړو. صحیح ده. نو زه دلته راځم او دا لیست چې دی دا زه دې ځای نه کاپي کوم او دلته کې پیسټ کوم اډ ویلیو. صحیح ده. اډ ویلیو ټو لیست زه به دا پیچ دې ځای نه پاک کړم. صحیح شو. او دلته به زه راشم دې لیست ته چې دی زه به پیچ ور واچوم. صحیح ده. یا به یو بله میوه ور واچوم نو څنګه کولی شو دلته به زه ولیکم فروټس ډاټ پوش. صحیح شو. دا پوش موږ سره فنکشن ده بیا به په آینده دغه کې موږ په فنکشن باندې کار کوو. نو زه د پیچ په ځای باندې دلته چې ورچوم مینګو ورچوم. صحیح ده. نو څه رقم لیکم مینګو. اوس د دې نه وروسته زه دا کنسول کوم دا چې زه کنسول کوم. صحیح شو. دا خپل ایرې لیست یا ویریبل نو تاسو ته دلته ښکاري چې اپل دی اورنج دی بنانا ده نو اوس زه مینګو ورچوم نو مینګو چې زه ور واچوم د بنانا نه به وروسته دا ماته شو کېږي. صحیح ده. زه به راشم دا به کلیر کړم او دلته خپل پروګرام بیا رن کړم نو تاسو ته ښکاري اپل هم راغی اورنج هم راغی بنانا همدارنګه مینګو هم راغله. صحیح شو. اوس راځو بل درس ته موږ ورته وایو چې دا اورنج چې دی دا ما سره شیفټ کړه. صحیح شو. یعنې چېرته راوله د اپل په ځای باندې راوله نو زه دا راځم دا لیست کاپي کوم دې ځای نه شیفټینګ ویلیو ورته ولیکو. صحیح ده. فروټس ډاټ شیفټ. صحیح ده. او په دې کې به موږ چې وکړو خپله ویلیو ورته وښیو نو دلته به زه راشم اورنج. صحیح ده. نو دا اورنج به ما سره شی کېږي شیفټ کېږي به. صحیح ده. نو زه راځم دلته دا کنسول کوم اوس وګورئ دا ویلیو موږ سره څه رقم ښیي. صحیح ده.
دلته به زه راشم نود لیست ډاټ جی اس پام مو دی اورنج بنانا نو دلته اپل چې دی دا موږ سره ختم شو شفت شو صحیح شو نو اوله ویلیو موږ سره اورنج نور راغلی که فرضاً زه دلته راشم او ورته ولیکم چې دا ماته ان شفت کړه صحیح ده نو دلته موږ سره یو بله فنکشن ده ان شفت په نوم باندې نو دا به څنګه کوي اول به اورنج راځي بیا به اپل راځي بیا به اورنج راځي بیا به بنانا راځي دلته به ورته اضافه کوم زه نو په شفت او ان شفت باندې تاسو پوه شئ صحیح ده زه اوس راځم دا رن کوم بیا نو تاسو به دلته ښکاري شي ګوره اول اورنج راغی بیا اپل راغی بیا اورنج راغی بیا بنانا په شفت کې چې دی اپل چې دی هغه موږ سره ختم شو اورنج اول راغی بیا بنانا راغله صحیح شو نو دا ما سره شفټینګ او ان شفټینګ اوس به راشو په یو بل درس باندې به کار وکړو موږ غواړو چې د لیست نه یو شی ریموو کړو نو څرنګه به ریموو کوو صحیح ده ریمووینګ ویلیو فرام لیست دا لیست دی ما سره زه به دلته راشم فروټس ډاټ پاپ اپ به ولیکم صحیح شو او د دې نه وروسته به زه راشم کنسول ډاټ لاګ فروټس اوس راشي تاسو د خپل پروګرام ران کړئ نو دلته تاسو ته ښکاري چې اپل اورنج موږ سره راغی خو بنانا چې ده هغه موږ سره ختم شو نو د لیست نه موږ څنګه ریموو کولی شو ډیټا د پاپ اپ په ذریعه باندې خو په اینډ کې صحیح ده دا یو شی په یاد ولرئ یعنی اینډ اف د لیست موږ چې ډیټا ریموو کوو نو پاپ اپ په ذریعه باندې ریموو کولی شو صحیح ده نو تر بل درسه د خدای په امان ښه وخت